د ایران او امریکا جنجال افغانستان ته څومره ګټه وکړه او څومره پروازونه اوس په افغانستان ترسره کیږي، افغانستان ته څومره پیسې روزانه راځي، هر څه سره په دې ویډیو کې وګورئ. خو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د ایران او امریکا ترمنځ د کړکېچ د رامنځته کېدو سره سم د افغانستان په هوایي حریم باندې د الوتکو بیروبار جوړ شوی دی چې له دې لارې افغان دولت ته خورا ډیر عواید لاسته راوړي. د هیواد په هوایي حریم باندې د الوتکو ډیریدلو په اړه هوانوردی اداره وایي چې هر ورځ تقریبا 400 الوتکې د افغانستان له هوایي حریم نه عبور یعنې تیریږي چې د یادو الوتکو د ډیریدو له امله د هیواد د هوانوردی ادارې بېساري عایدات لاسته راوړي دي. د دغې ادارې په وینا هر ورځ له دغو الوتکو څخه 200 امریکایي ډالر حق العبور اخلي چې له دغو ټولو الوتکو نه اخیستونکي عایدات په ورځ کې 2,80,000 امریکایي ډالر کیږي. د هوانوردی ادارې رئیس محمد قاسم وفایي وایي چې په ایران کې د سپاهي پاسداران د سرتیرو لخوا د اوکرایني الوتکې راپرځولو نه وروسته د ایران په فضا باندې د الوتکو تګ راتګ ودرېدلی او ګڼ شمېر الوتکې اوس د افغانستان په هوایي حریم باندې عبور کوي. د دغو الوتکو له وجې د هوانوردی ادارې عایدات خورا لوړ شوي دي. ویل کېږي چې یاد پروازونه موقتي دي او د ایران او امریکا ترمنځ د لانجو د حل نه وروسته کېدای شي دغه الوتکې بیرته د ایران په هوایي هوا باندې تګ راتګ پیل کړي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي، که مو خوښه شوې وي نو حتما در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.